د ملا یعقوب تازه بیان وایي د سر په بدل کې هم چمتو یو چې وطن وساتو، څوک دې پر افغانستان د حملې فکر نه کوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې د دفاع وزیر ته منسوب یو غږیز فایل خپور شوی چې پکې وایي هغه کسان چې په کوچني دماغ د ټول نظام پالیسي ردوي په نظام کې چلیدلی نشي. د دې غږیز فایل دقیق وخت معلوم نه دی. نوموړی وایي هغه کسان چې په یو کوچني دماغ د ټول نظام پالیسي ردوي دا کسان نظام ته وفادار نه دي او په دې طریقه په نظام کې چلیدلی هم نشي. ښاغلي مجاهد دا وینا هغو کسانو ته کوي چې پر طالب مشرانو نیوکې کوي او وایي موږ جهاد کړی او داسې یا هغسې باید شوي وای څه شوي دي. که څه هم نوموړی د کوم مشخص کس نوم نه اخلي خو وایي اوسني واکمنان ستاسو مشران دي او د ټول نظام بار د دوی په اوږو دی. ښاغلی مجاهد هغو طالبانو ته چې له نظام څخه ناراضه دي او د یو مسئلې لپاره ګیلې شروع کوي وایي د نظام د ساتنې لپاره ځینې مسایل باید په پام کې ونیسي. د نوموړي له دې خبرو داسې ښکاري چې له طالبانو غواړي له نظام څخه ګیلې او شکایت ونه کړي. دفاع وزیر دغه راز زیاتوي که تاسو په خپلو مشرانو دومره بېاعتباره یې خو د همدوی د قوماندې لاندې مو 20 کاله قرباني ورکړې، استشهادي عملیات مو وکړل او بندونه مو تیر کړل او اوس مو بیا خپلې قربانۍ له پامه غورځولې دي. ملا یعقوب مجاهد ناراضو طالبانو ته په خطاب کې وایي چې طالب مشران د دوی له قربانیو سره خیانت نه کوي. هغه همداراز ویلي چې دوی د خپلو سرونو په بدل کې چمتو دي چې د بهرنیو پر ضد افغانستان دفاع او ساتنه وکړي. ظاهرا اشاره د پاکستاني پوځ هغه اعلان ته دی چې ګنې افغانستان کې به د TTP غړي په نښه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.